اللہ رب الجلال جل جلالہ بخبل کلام مجید کی زر قصی بیان کری دی چی پدغ واقعات کی واقعات ایوب علیہ السلام ذکر شنیدہ. اللہ رب الجلال جل جلالہ بخبل بندگانو باندی رنگ رنگ امتحانات رابلی، لہذا ایوب علیہ السلام باندی اللہ رب الجلال جل جلالہ دیر کرم نوازی کری. اول دا چی رب العزال جل جلالہ ولا نبوت ورکڑو، اللہ رب الجلال ولا مالو دولت دیر ورکڑو، رب العزال جل جلالہ پہ بلدا کرم نوازی کری وچی اولاد دیر ورکڑو. دا اللہ رب الجلال دا بندگانو دا صفت دے چاہا ہر ٹیم کی دا اللہ رب الجلال دا انعاماتو پا ہر حال دا اللہ شکر ادا کئی. ایوب علیہ السلام دا اللہ دا بندگئی نا پیو سکن کم غافل شوینو، ہاگا دور کی بلعیل پاس دا اسمانون سیل کولو، لعین دا اللہ رب الجلال جل جلالہ پوڑانی رضی عرض کئی کریما. ایوب علیہ السلام مستا عبادت استا بندگی ولی نکئی، استاد کرم نوازی استاد انعامات شکریہ بولی نادا کئی. حغبان استاد عمر کرم نوازی دی پکا دے چستا بندگیو کی. زبحل املم چی ایوب علیہ السلام بان استاد جانب تک حلی براشیو بیام استاد بندگی نغافل نشی. اللہ رب الجلال لائن جواب ورکی لائنا زما داسی بندگان دی کہ زما بندگان پیوٹم کی زما دا محبت و زما دا بندگی نغافل کی گی. لعین درخواست کریما تمال اجازت را کما پدبان مسلط کا زگور مچ دے پا مصیبت کی دے پا تکلیف کستا سنگ بندگی کبھی. اللہ رب الجلال لعین اجازت ورکڑلو، لعین یو دا حق دا روح اجازت بدر تنوی نور چستا سخو خویو کا خدا میں غورت زما بندگان زما دا محبت نہ نشی غافل کولے. لعین راگے دا سمندر پر باندی یو اعلان کرلو، تمام لحکر ولپ منڈ منڈرالو، خپل بچی خپل لحکر تینا تپوس گئی اے زم سردارا، پسواویلا باندی اختشلی پا کم مصیبت بانی گرفتار شلی، کم غمو کم مصیبت در بانی حملو کلا. لعین اعلانو کے دما بچو اللہ رب الجلال مالا پورے اختیار راکلو. تاسو زما امدادو کئی رادی دا ایوب علیہ السلام دا حقد اہل عیال لگے رچا پہ روا چوئی، تاسو دا حقد بچو سرخ پلکار روائی شروع کے زبد ایوب علیہ السلام پا دربار کی 24 گھنٹے ناستما. لعین دا ایوب علیہ السلام دربار تراللو، ایوب علیہ السلام دا روح مسیدن کے دا ایوب علیہ السلام دا بابا جان نام اموسوا، دا اموس دا بابا جان نام رازخوا، دا رازخ دا بابا جان نام روموا، دا روم دا بابا جان نام عیسوا، دا عیس دا بابا جان نام اسحاق علیہ السلام وا، اور اسحاق دا ابراہیم علیہ السلام ویو. دا عیس با اولاد کی دا ایوب علیہ السلام نا علاوہ بل پیغمبر نہ دے راگلے. دا ایوب علیہ السلام دا اللہ رب الجلال پر عبادت کی، دا اللہ رب الجلال پر بندگی کی مستغرق ہو، دا اللہ کارون تگورا. دا ایوب علیہ السلام تمام زامن سرد بیان مشرور کرپ مل مستیا باندی راللو، دا حوامل کرا پلپ مل مستیا باندی ناستی درستخانو لگی دلو. رنگا رنگ انعامات و رنگا رنگ نعمتنا رنگا رنگ طعامنا راغ لگی دلی. دا ایوب علیہ السلام زامنو یو روایت کی ات زامن راغلی دی، بل روایت کی 12 زامن راغلی دی.
ایوب علیہ السلام اولاد ډوډۍ ته کېناستلو، د چا نوړۍ په لاس کې وه، د چا نوړۍ په کاسه کې وه او د چا نوړۍ په خوله کې وه. ناګهانه پې د پاس نه چترا پریوتلو، تمام اولاد د ایوب علیہ السلام شهیدان شولو. ایوب علیہ السلام دا اللہ پہ عبادت کے مستغرق العین ولراغے او آبت کیو دا اللہ پیغمبرا تدا کم رب پہ عبادت کی چی 24 گھنٹے دا سے مستغرقے. ہاں ردن اولاد واغستلو خدا ایوب علیہ السلام دا شان رسالت نلوگے شما. ایوب علیہ السلام حضم غرض نساتلو کلچ دخبلی بندگئی نپارغ شلو لعین تے مخراوانولو لعینا دالا بندگان ملوبوا اولادم دالا رنو جلال جانبو دا مالو دولتم دالا لجانب دے اگر چیز ما کمسیز بکاری کی تو حقت پسر چشم باندی ورکلو باندی تیار ما لئن پسر بانی خور نستلی چی دا اللہ پیغمبر خمال دا سی جواب راکا چی دا دی جواب نخوز عاجز شما. بیا ایوب علیہ السلام دا اللہ رضو جلال عبادت تا ودنی دلو لئن رارے اولاد تا وہی پا قربانی والا اور لگوئی پا عبادی والا اور لگوئی اسباب دا اور لگول پیلا کئی. دا ایوب علیہ السلام دا عبادی نا اور چاپی رشلو تمام جیدادوں نے اس وزید ہی کوروں نے اس وزید لو. ایوب علیہ السلام لبیا لئین راگے اے دا اللہ پیغمبرا دا ٹولو دولتن نخلاش ولی او تبیام دا اللہ رضو جلال پا دربار کی سرب سجود پروتے. ایوب علیہ السلام اس غم غرضن لرلو پا دے دوران کی لعین رایو دا ایوب علیہ السلام پس بیگمو مبارکو کی پوکے پوکوہلو لہذا دا پلی پوکے چکل دے ایوب علیہ السلام دا نبوت و دا رسالت دا بدن سر ملو شلو دا ہاگی پوکی دا وجن دا حغب وجود کی بیماری پیدا شولا اور رنگ ترنگ بیماری حغب اولگی دلے دا سی بیماری رالا دوستان جدا شلو یاران جدا شلو خپل خپلوان جدا شوی. دا ایوب علیہ السلام دری بی بیان مبارکی وی دو بی بیان رائی ایوب علیہ السلام توڑان دی کی ناستلی چھ اے دا اللہ پیغمبرا کہ خفکی کی نستا وجود تا بیماریوں لگی دلی اس زمون نفق گٹل دیر گران شل کستاسو خوخوی نمون بدن اجازت والو. ایوب علیہ السلام دو بی بیان مبارک اجازت ورکلو پدی کی یو بی بی وچد حغی رحمت بی بی ناموا رحمت بی بی دا افراسیم یاد افراہیم لروا او افراہیم دا یوسف علیہ السلام بچو او یوسف علیہ السلام اولاد کی دا بی بی شامل ہوا. رحمت بی بی دا ایوب علیہ السلام دا خبر کو دما بی بی کچرت تا تم تکلیف بی نزتام نمجبروں ما رحمت بی بی و تو فرمال اے دما خاوندا چی ترسو پوری دما پا بدن کسا چلی گی ترسو پوری دما پا بدن کی روح ہوئی ترسو پوری دما پا وجود کی طاقت ہوئی. اے دا اللہ پیغمبر زبستا ہر قسم خدمت دا ولان ایمان. ایوب علیہ السلام پدی خبر دیر خوشان شلو دا اللہ رضو جلال حکمتن تگورا دا اللہ رضو جلال کارن تگورا دا اللہ رضو جلال قدرتن تگورا دا اللہ رضو جلال رازن تگورا دا اللہ رضو جلال امتحان تگورا دا اللہ رضو جلال محبتن تگورا. ایوب علیہ السلام وجود مبارک دیر زیاد ناجوڑ شلو حتی چی دا قوم و دا علاقی خلق ولران لو. رحمت بی بی تکی لاستی
په هر کلی کې، په هر وطن کې، په هر زمانه کې، په هر حال کې، په هر معاشره کې د انسان دوستان هم ډیر وي او دشمنان هم ډیر وي. لہذا د ایوب علیه السلام پیغمبري د هغه دور د پاره یو لوی مثال و. د ایوب علیه السلام دشمنان هم ډیرو. یو تاریخ میں کہتا ہے کہ وہ ایوب علیہ السلام باندې صرف 3 کسانو ایمان راوړو. دا ایوب علیہ السلام بی بی رحمت بی بی تا قوم کی ناستلو. بی بی کا خفکیگی نا دا خاوند زمون دا دی آبادینو باسا. دا داسی بیماری دا زمون اولاد تلگی دیشی، زمون بیبیانو تلگی دیشی، مون تلگی دیشی، لہذا دا دیر خطرناک بیماری دا. نو دا سی کارو کچی دا خاوند دا دی زائبن طرف تبوزا. رحمت بی بی چی کل دا خبری غوری دلی دی غم جنسولا اور آگے خپل خاوند مبارک تکین استلا. ویدہ ما خاوند مبارکا قوم آگلے ہو دالا کے مشران راگلی دی، دالا کے اختص بن روب راگلی دی. اغمات دا خبر اڑانی کئی ایوب علیہ السلام پکٹ مبارک کی پروت تے دخپل ازایا پاسی دے نشی بیماری غرزولے دے. بدغ دوران کی رحمت بی بی دخپل خاون نسادر چاپی رک خپل خاون مبارک کی بشا باندی بارو لو قربان دا حق تورسل نشما کہ دا اللہ دا پیغمبران خدمت نکری دی. قربان دا حق تورسل شما کہ دا اللہ پیغمبرانو تے دمرد رانکتلی دی. قربان دا حق تورسل شما کہ دا اللہ دا پیغمبران پا ہر وقت کی مرگرتیا او دا حقوی سر وفاداری کڑی. رحمت بی بی خپل خاول مبارک پور تکرلو. خدا دا انسان فطرت تے کلی کے انسان بانے کڈیرم تکلیفی خفنی وی پکلی آبادی کی علاقی کے انسان باندے ڈیر تکلیفی خواہ غم جنوی خوش یاد مجبوری پا وجہ باندی یاد سے عذر پا وجہ باندی انسان دا آبادی نشڑ لے کی گی نبی انسان تحال ٹیم کی اور ڈیر لی درد محسوس کی گی. دا ایوب علیہ السلام چخپل خاون مبارک کلو گو توخیر جولو نو پزار زار اجڑ کریما دلوی خدای ندلو گیشما دلوی شان ندلو گیشما دلوی جلالو دلوی فضلو دلوی کرم ندلو گیشما سمر خشتال پاس پا وقت مصیبت کی ملولی کریما زمایو درخواست ہے اگر درخواست ملا دے چستانی از بن پیغمبر میں دو گود پاسو چٹکلو دا آبادی نیو طرف تو باسما خدا جارم گورا پدی نش آبادی رانا پاتشولا کریما ما سرد حقلوی رضی غم پیراش اسی نچی سنگ دا دی خلقو دا دی خپل کلی نو استلو دا خپل آبادی نے بہر کرلو اسی نچی داسی رض راشی حسین چی دافی ورد راشی چاہ غلوی ورد قیامت یادیگی ستاتل دا میزانو لگی ستاد انبیاء صفن ادریگی ستاد بندگان صفن ادریگی ستا عدالت لگی ستا دربار لگی ستاد خدای اعلان شی چلی من الملک اليوم دنن رضی بادشاہی شاہ بادشاہیدہ اب لازار بخبل اعلان کی چی دا غرز زمان بادشاہیدہ کریمہ سے نچی غورت باندی زدہ پر خاون سر والعلیما استاد جانب اعلان شچی او زما بندگانو زما دی دربار نوزی زدہ غورتی نیاریگما حسین چی تم پورت قیامت دخبل درو شریف. ایوب علیہ السلام دل یاد غم جمش دا آبادی نچی کل را بہر شلو نہ آبادی نہ بہر یو جنگل بیو لگولا ایوب علیہ السلام باغی کشمی ورد تیرولی سحمر چی دلتا تیر شلو دا حقی علاقی خلق خبر شو چی حقی بیمار انسان خودل تر آگلے حقی راگ ایوب علیہ السلام بی بی تکی ناستی چی بی بی گولتا دمون نخپنشی دا خاون دی ددی دین لرکا سورد تیر شی
ایوب علیہ السلام بی بی مبارک خاموش وا بیا ولا هغه خلق رالل وای اے دا ایوب علیہ السلام بی بی مبارکی کچره دا خاوند د دې زینبون تلو مونږ به د کلی نسبی راولو ستا خاوند به پې باندې زخمی کو رحمت بی بی ډېره غمجنه شوله درخواست د الله رب جلال په حضور کې وکړه کریمات دمون ناراض مشي کریمات دمون خف مشي د دې آبادی خلق مندل تنیز دین پریګری ایوب علیہ السلام خپل بی بی مبارکی بیا وګو ته پورته کړلو او د هغه مقام نه بل مقام ته بوتلو هغه دې کې ول جونګړه جوړ کړلا ایوب علیہ السلام هغه جونګړه کې وخت رولو رحمت بی بی با ګر چا پیرا علاقه کې چې کوم ځای به آبادی وا هغه آبادی له بیزان رسولو او د خپل لاس خو خدمت به کولو د هغه په بدل کې بچ سروټي ملو شو ستعامونه به ملو شلو نو د ایوب علیہ السلام بی بی با ماجیګر خپل خاول ته واپس کولا ایوب علیہ السلام ما د بی بی په هغه مزدوري باندې شپه ورځ تیرولی د ایوب علیہ السلام د وجود بیماری ساجبه بیماری وا ایوب علیہ السلام په وجود مبارک کی سړي پیدا شولي په وجود مبارک کی زخمونه زیات شوي هغه زخمونو کی سړي جوړ شوي کتاب مکتو چې د ایوب علیہ السلام په بدن باندې بنور لګید نو د هغه نور را بد ایوب علیہ السلام بدن کې بل طرف تم پزمک لګیدلا ایوب علیہ السلام چې کله د دغه زین فارغ شلو د هغه علاقه خلق په باندې راغ رحمت بی بی توي خاوند د دې زینبوزا ایوب علیہ السلام بی بی مبارک لګیدلا ایوب علیہ السلام د هغه زین روان کړو په دشت بیابان کې بلځه کې ولخی مولا ګولا هل تم ایوب علیہ السلام ورتیرونو رحمت بی بی دغه زین روان شولا او راغ آبادی تران لوتلا گر چاپیر بکلو کی گرزیدلا گر چاپیر بعلاقی کی گرزیدلا دخپل خاوند پار بی خدمت نکول یو رگی نا پیو قربان ران لوتلا او دہاگی کلی علاقی خلق خو پی جندلیوا ادا ایوب علیہ السلام بی بی او کور تن لوتلا او پہاگی کول کی دا خدمت دا پارا درخواست کئی ناگہانا دا ہاگی کول ترسنی وطوڑی چھو بی بی تو خماؤ پی جندل چی تو خدا ایوب علیہ السلام بی بی نو لہذا تو پدی باندی مخب کی گا حسن چی زما خاون راشی او غطا ما سر اوینو مغم جنبشی مالا بطلاق راکی ما بدکورو شری لہذا کخب کی گنا ستا پسر کی دو لفظ مبارکی دی چی دہاگی ظلف پا وجبانی تد ایوب علیہ السلام دی رخوخوی اے بیدی کخب کی گنا نو دغی ظلف نو یو دو تار مال راکا گلنو دا ایوب علیہ السلام بی بی خپل سر مبارک نہ پڑھنے لکلو اگے زنانا ولکے شرابا بستلا اگے دول ظلف مبارک چکم دا ایوب علیہ السلام خوخوی دا ہاگی وختونا یہ دو اختلا پریکلو و پدے دوران کی دا ایوب علیہ السلام بی بی پجڑا شوا چی کریما زپدی ظلف باندی دا خاون خوخوما پدی خاون باندی ظلف دی باندی دا خوخ کریوما پدی ظلف مبارک باندی زما خاون مینو خو کریم مانا ناراض نشی زکا چی دیری ردی شوی دی خاون من ہر دے او زد خاون پا مل مسجا کی ننخبل ظلف قربانو ما دا
ایوب علیہ السلام د بی بی مبارک دستو گنوخ کلاړلی ډیر زیات غمجن شولا ډیر زیات درمند شولا ډیر زیات غمجن شولا ایوب علیہ السلام بی بی مبارکہ چې کله د دې ځای را روان شولا د خپل نا جوړ خاون په طرف باندې راځي کتاب میں کته چې د ایوب علیہ السلام د بیماری په باره کې درې اقوال راغلي دي په یو روایت کې راځي چې ایوب علیہ السلام 3 کال بیمارو په بل روایت کې راځي چې ایوب علیہ السلام 2 کال بیمارو په دریم روایت کې راغلي دي چې د ایوب علیہ السلام دا بیماری 13 کال وا په دې 13 کال کې ایوب علیہ السلام یوش بم بغیر شبه دارې نه د تیر کړی په دې 13 کال کې ایوب علیہ السلام یو ردم بغیر روزي نه د تیر کړی کله کله به وته بي پنجانا شولا وته به الخاوند سره د دومره تکالیف سره د دومره پریشانی سره د دومره غمونو سره د دومره دردونو ته بیان د الله رب الجلال جل جلاله په دربار کې درخواست نه کوي درخواست وکړي چې الله رب الجلال در باندې خپل کرم وکړي ایوب علیہ السلام خپل بیبي مبارکه ته مخرا واړولو چې او زما بیبي مبارکي تا ته زما عمر معلوم دی چې ما تمام عمر پراحت کی څومره تیر کړی زما پراحت کی 80 کال عمر تیر شوی 80 کال بعد الله رب الجلال په ما باندې بیماری را وستلا اوس مال حیا را دي د ما د بیماری خو 13 کال وشول پرې چې د ما د بیماری کله 80 کال پوره شنو بیا برب ته جړېږم ایوب علیہ السلام خاموش شلو ایوب علیہ السلام دغه صبر وګورا الله رب الجلال جل جلاله په قران کې فرمایي ان وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب بشک ما ایوب علیہ السلام صبر نا ګندلو خبندمي مندلو او د الله رب الجلال ته په هر حال کې رجوع کوونکو ایوب علیہ السلام بیبی مبارک یو ربی را روانه دا پلارکی وللعین مخیل راغی پلارکی وللعین مخیل رالو لعین دا ایوب علیہ السلام بیبی تا مخام خودری دو دا انسان پشکن راغی چې اے دا ایوب علیہ السلام بی بی اے دا ایوب علیہ السلام عزتا اے دا ایوب علیہ السلام مرگریا اے دا ایوب علیہ السلام دا جل مرگریا کتا خفقیگی نا معلومی کی دا ستا خاون جوڑی نا جوڑ شوئے ستا خاون جوڑ بیمار شوئے ما سر ہر سنگت وشتا کدی خوخوی نظر ستا دا خاون علاج کما خوشرد بابا کی داوی چستا کل خاول جوړ شي نو هغه بداوي چې د لعین په دارو باندې جوړ شما زه د ډاکټر په دوايي باندې جوړ شما دومره به وایي چې تکلیف را باندې د خدای د جانب راغې او جوړ د ډاکټر په دارو شما رحمت بیبي خو نه پیژند چې داش لعین دی دا شیطان دی هغه ډېر زیاته خوشاله شولا لیکن چې کله د ایوب علیہ السلام دربار ته راغلو ایوب علیہ السلام په هر حال کې د الله رب الجلال جل جلاله عبادت کولو د الله رب الجلال بندگی به کولا روزه په خپل باندې به خپل رب یادولو د ایوب علیہ السلام بیبي مبارک چې کله راغلو او خاول مبارک ته تو عام کی خودلو نپدغ دوران کی ایوب علیہ السلام بی بی مبارکہ بچ نور کلرال اللہ نو خاول سر بیوزے پڑوڑی کی ناستلا پدور البان چر ایوب علیہ السلام بی بی مبارک رالا
نو دا ایوب علیہ السلام نہ یو طرف تکی ناستلا او گرم روٹی خاون تکی خودلی ایوب علیہ السلام چہاغ ڈوڑی تو قتلا نو بی بی مبارک دی مخراوالو چوزما دجل مرگریا وزما بی بی مبارکی او نپوئیگ ما پا تمام عمر کی دی مال چرت گرم روٹی نوروڑی او ندی داسی خشتتو آمن روڑیو رحمت بی بی چی کلدا خبر دا خاول ووری دی نو پسترگو مبارکو کی اخکلاری لی ایوب علیہ السلام دل زیاد غمجن شلو وطوئی او زما بی بی ما پدی پلکا چی داگر میں ڈوڑی دی سنگر اڑلی دی ایوب علیہ السلام تا بی بی کی ناستلا صادق بی بی کی ناستلا صادقان و رشتن خلقو ایوب علیہ السلام تا عرض کو چی خاوندا او زنند چاکر چی کار لتلیو ما ہر چاکرم کارنو چی بل چاکر لارم ہر تم کارنو سو کورنو کی مکارو لٹول ما پیدا نکھلو ایوب علیہ السلام تو پرمن چی داگر میں ڈوڑی دی سنگر اوڑی وی دایو کورتن نواتلما ہری زنان چی ما تو کتن زی اپی جندلما خاوند مبارکائے چی زمان گرے نارادن شی او مانن یو کار کڑے دے پکم ظرف مبارک باند جی تاسو میل وی نن دہاگی ظرف مبارک ند ظرف مبارک استادت عام دا پار خرسی کری دی ایوب علیہ السلام او چی کھلدا خبر ووری دلا نہ پلاس کی نیولن وڑی دلاس نہ پریوتا او پسترگو مبارک باندی اخکرال لی وی او زما بی بی مبارک زدی ڈیر زیاد غم جن کم زبدا روٹی چرم نخرم وخاولد مبارک آئے او زمان غم جن نشی زمان لاراد نشی ما ہو قربان کی ذکری دن استاد وجود استاد صحت پار مکری دی ایوب علیہ السلام تبیا بی بی مبارک چس لحظت تیر شوا سساعت تیر شلو نو ایوب علیہ السلام تخبل بی بی مبارک کی ناستلا بی بی مبارک و دوی خاولنا زمان دسلتا جتان لگے شما اے زما خاولنا مبارک تان قربان شم دا خود دنیا لت تکالیف جز ہر سنگ تکلیف دا تیار دا اللہ رب جلال بندگان دا اللہ رب جلال جل جلالہ پہر قسم قدرت باندے پہر قسم امتحان باندے ہر ٹیم کی رضاوی ایوب علیہ السلام دی بی بی مبارکی بدخبل خاون سرد حیو دا عزت عمر تیرولو دا خاون مبارکی دا جامو خیال بے مساتلو دا غد بدن مبارک دا صفائی خیال بے مساتلو دا غد نفقی گٹلو خیال بے مساتلو پیوزان بانی تو سر مبارک لگیا دا دا اللہ دا پیغمبر بی بی لگیا دا دا اللہ رضو جلال دا پیغمبر ہر قسم خدمت کوي دارنگی خبری اکرلے ایوب علیہ السلام پوشلو چی داخل عین نے دخبلی بی بی نڈیر سخ ناراض شلو بی بی دادا اللہ دشمنو مادار اللہ رضو جلال پہ امتحان کے فیل کول واری اے زما بی بی دادا اللہ دا دشمن سر خبری کری دی دا اللہ دا دشمن سر دی ملاقات کرے دے اے بی بی کذ اللہ جوڑ کما نظما دے پزا دا ربانی قسم وچ زبتا سلر کی وہما
د دین با چې کله دا حسب معمول خپل کار په غرض پسې روان شولا لعین وتبلار کې د انسان په شکل ولاړو وای اے بی بی ستالا اوس سوچ پځه نه ده اتلس کال دی د خاون خدمتونه وکړل د خاون سره د تکلیفونه تیر کړل د خاون سره د زحمتونه تیر کړل د خاون سره د سختي عمرونه تیر کړل د هغې نه علاوه رنگ رنگ خدمتونه د خاون د پاره وکړل او د هغې نه باوجود دله بیا سزا در کول غواړي نو زما ومنه د داسې خاون سره خو عمر ډېر ګران دی چې کم خاون ته د خدمتونه کې او بیا دله سزا در کول غواړي د ایوب علیه السلام بی بی مبارکه پوه شوله چې دا خو لعین دی معلومیږي دا چې مال الله رب الجلال یو ډېر لوی اجر مقرر کړی چې زه د الله د نبي خدمت ته ولاړ یم او دا لعین ما د هغې نه منې کول غواړي په لعین باندې هېڅ غم غرض نه لرلو په خپل کار پسې بی بی مبارکه د همت ملا تړي د استقامت ملا تړي دا الله رب الجلال دا بنده د ایوب علیه السلام په خدمت کې بیا هغه آبادی طرف روان شولا الله رب الجلال جل جلاله خپل مقرب فرشتہ را لیږي اے زما مقرب فرشتي لاړ شه په دې دوران کې د ایوب علیه السلام د بیماری اتلس کال شوي دي حتی چې بیماری دومره حد سیوا شولا تمام اندامونو کار پری خودنو ایوب علیہ السلام زړه مبارک او دا غخله مبارک د الله په ذکر باندې مشغول په دې دوران کې ایوب علیہ السلام درخواست تیار شلو چې کریمه جب استاد ذکر استاد بندگی او استاد رضا کې دود پارلوی سبب ده او دا چې کوم ده نو دا استاد یادونو یو لوی مرکز ده ما په خپل لکه استاد نه ساتلې را په جب مې استاد ذکر جاری ساتلې کریما اوس مې په هغه اندامونو باندې بیماری لګي کہ کم اندامون استا پا ذکر و استا پا بندہ گئی کی اہم کارکردگی ادا کی ایوب علیہ السلام دا اللہ رب الجلال دربار کی درخواست کرلو کریمہ زد شیطان پا وجبانی پا بیماری بانی کا کرشویما نہ پا دغ ٹیم کی ایوب علیہ السلام درخواست کی کہ اللہ رب الجلال جل جلالہ په سورۃ الانبیاء کی ولسلام رکو کی رب العزال داسی فرمائی وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ اے زما کریمہ اللہ رب الجلال فرمائی او یاد کا واقعہ د ایوب علیہ السلام چې ایوب علیہ السلام خپل رب ته درخواست وکړلو کریمہ د شیطان مست کړې ما زرنګو بیماری مست کړې ما او ته بهتر رحم کوونکې درهم کارزنی اللہ رب الجلال ایوب علیہ السلام دغه فریاد وریدلو اللہ رب الجلال جل جلالہ فرشتہ علیہ کہ اے زما فرشتی لارشا او زما پا نبی بان سلام وا کہ اے زما پیغمبرہ اے زما جلیل القدر پیغمبرہ اے زما صابر بندہ اے زما شاکر بندہ اے زما محبوبہ اے زما دوستا اللہ رب الجلال اول سلام رالی گلے اے دا اللہ رسولا اللہ رب الجلال جل
جلالہ فرمائی تد اخبل اخبر مبارک بسمک بانی وہا اللہ رب الجلال جل جلالہ بپہغ باندی یو چنرا سرگند کی دادا پیغمبران شان دے دادا اللہ دا دوستان شان دے دادا پیغمبران موجزرا لکا سنگچ اسماعیل علیہ السلام پی وحلی اللہ آب زمزم جاری کرلا دغرن ایوب علیہ السلام چی کلح پی وحلی نو اللہ رب الجلال پہغ دے باندی یو چنرا سرگنکا دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دغ مقربی پرشتی ولد جنت ندو انار روڑی دی ایوب علیہ السلام چکلہ بوہلن اللہ رب الجلال چن جاری کرلا مقربی پرشتی ولہغ انار ورکرلا ایوب علیہ السلام چکم ٹیم کی خیخ مبارک وحلا اللہ رب الجلال لہغین گرم چینی را جاری کرلی گرم بروت لی پاگے کی ایوب علیہ السلام لمبل کلے چی گسخ بوہلا اللہ رب الجلال لہغ دین یخ چین جاری کرلا دا اللہ پیغمبر تہغ پرشتوئی پدی گرم ابو کی علمہ او ددی یخ ابو نوبوس کا اللہ رب الجلال جل جلالہ بستا ٹول مشکلات آسان کی ایوب علیہ السلام چکل در عمل کلو نو جبریل علیہ السلام یا حقی پرشتی ولد جنت انار ورلان دکلی بل تاریخ لکی چی ایوب علیہ السلام پا گرمو بو کیو لمبل نو اللہ رب الجلال ظاہری بدن جوڑ کر او چی دا حقی یخی چینی نے بوس کرنے اللہ رب الجلال باطنی بیماری طول ختم کلا اللہ رب الجلال جل جلالہ نبی جوڑش ایوب علیہ السلام جوڑش لو تاریخ میں کت گلنو چی کلوی ایوب علیہ السلام جوڑش دے ٹیم کی رحمت بی بی دخبل خدمت نفارغ شویدہ دخبل خدمت نفارغ شویدہ دے ٹیم کی راروان شلا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا پیغمبر بی بی چکل میدان ترالا او ہری جنگل لراغ چی بکم جنگل کی بے خاون ناستو درخواجو کا کریمہ او دلوی خدای ندلو گے شما ما خو خاون دل دستا پاس ربان پریخیو ستا خدای تمسپار لیو کریم دما حقا خاون چرتا کی لار بے پا خاون پسی دمینیو سو آوازو ندافسوز لگوی چی خاون دا سی معلومیگی جوڑ شرم خانو رانا اخوڑلی خاون دا سی معلومیگی جوڑ اسمکی رانا جوندے اخوڑلی پدے کی ناگہانا دشت بیا باندے پا دشت بیا بان کی دنسان واسطر لی پوری در آواز رحمت بی بی دا ایوب علیہ السلام وگن مبارک ترو رسید حضرت ایوب علیہ السلام جواب ورکی دا اللہ دا پیغمبر بی بی سمجھ لسی تمہر غم جلے نو دا ایوب علیہ السلام بی بی مبارک بہر طرف باندی منکی منڈی وحلی ناگہانا دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا پیغمبر سر ملو شلا چوے قتل نخاول مبارک پاکی محتر جامی دا جنت چولی اللہ رب الجلال ولداغی نخشت زوانی ورکڑیوا اللہ رب الجلال ولداغی پا دوچن حسن ورکڑیو رب العزال جل جلالہ ایوب علیہ السلام لدوبار زوانی ورکڑیوا رحمت بی بی یو دم سادر دزان لتو کزان پٹکا ایوب علیہ السلام تو یو بی بی ما پی جنکنا بی بی وطوئی اے ظلمی نور دل پی جنم خستر کی دی دما دا خاول پشانتی دی اللہ رب الجلال جل جلالہ دا پیغمبر پا خدمت باننی خبر کرم دا اللہ رب الجلال پیغمبر پا بی بی باننی کئی دو انعاماتی پا ایوب علیہ السلام بانی بیوک دو انعاماتی پر حمد بی بی بانی بیوک رمبے انعام دا اللہ رب الجلال دا ایوب علیہ السلام ہو رہی دا ایوب علیہ السلام چکم اسمکتنا اللہ رب الجلال پہ امتحان کیا گشتوا اللہ رب الجلال پیغمبر پا دا اسمکو کی زانہ میدانو نہ جوڑ کرو
چې په یو میدان کې به غنمان ساتل په بل میدان کې به اوربشي ساتلی دا الله رب الجلال کرم د سره سم نوي دا الله رب الجلال فضل د سره سم نوي دا الله رب الجلال مهربانګي د سره سمني په کوم میدان کې به چې غنمان پراتو الله په هغه میدان باندې د سرو زرو باران وکړي پکم میدان کی بچی د دور بشی پرتی وی الله په هغه میدان باندې د سپینو زرو باران وکړو ادرم ان اپ الله رب الجلال دا وکړي ځواني ولا دوباره ورکا بل العام پیدا وکړي الله رب الجلال جل جلاله ولا حسن دوباره ورک بل العام پیدا وکړي الله رب الجلال جل جلاله وتوهر علیه اے زما پیغمبر کچره ته دا غواړي چې د تعالی هغه اولاد بیا درکما کچره ته دا غواړي چې د تعالی هغه لور بیا درکما کچره ته دا غواړي چې د تعالی هغه انجام دا درکما نو ای زما پیغمبر دا ما دګران نه دا ما ته ډیر آسان ده ځکه چې ما تمام کائنات زمکه اسمانونه آخرت او دنیا کل باندې پیدا کړی دا دا اللہ رب الجلال جل جلالہ پیغمبر علیہ السلام چې کله دا خبر وتو کړي بیبي وتوي نور دې نه پیژنم خوستلګي دې زما د خاول پشانتی دي ایوب علیہ السلام ته په خندا شلو چې زما بیبي په دې دشتو بیابان کې ز پکاو کې بروتما الله رب الجلال جل جلاله دې نشنه باغونه جوړ کړل اے زما بیبي زستا خاوند ما نو دې ټیم کې رحمت دې ډېره خوشاله شولا او دا الله رب الجلال جل جلاله په دربار ربوبیت کې د تشکر د پاره او د شکرانه ادا کولو د پاره تنجو لګولو الله رب الجلال پیغمبر علیہ السلام محبوب دا الله جلیل القدر پیغمبر دا الله جل جلاله هغه محبوب چې په دې تکالیف باندې صبر وکړ رب العزال جل جلاله ول دوباره ځان چې ورکا بیا دا غینه بعد 13 کال الله رب الجلال بیا د بادشاہي دوران تیر کړو رحمت بل الله رب الجلال دوباره ځان بیا ورکړه او د هغه رحمت بل ولا الله هغه تمام اولاد هغه عمر بیا ورکړه چې څومره په دغه امتحان کې وفا شي اے ګلو الله رب الجلال جل جلاله پیغمبر خپل بیبي ته یو زما بیبي او زما د جون مرګریا اے زما بیبي ستاسو ما ډیر خدمتونه کړې تا ما سره ډیر تکالیف او ډیر پریشانې برداشت کړې خو کته ته یاد نو ما په بیماری کې یو قسم خوړلو کله قسم د یاد وی ما ویل چې کله جوړ شم د تاسو لرګي وهما اے بی بی که هغه قسم زاده نه کوم نو زما بیا د خیانت کوونکو ځنه ګرځما بیا ما کې خیانت پیدا کیږي هغه قسم به زما په ذمہ باندې پاتشي اے بی بی زبنم تاسو لرګي وهما دا الله رب الجلال جل جلاله دربار ته کله دا پیغام ورسیدو رب العزال جل جلاله وتفرمائی وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث اے زما پیغمبر ګره پام کا پغټو لرګو دی بیونه وਹੀ دسلو ډکنا یو کودا دسلو لختنا یو کودا دا راجم کا وصل ټکی تیار کا دا غینه یو کودا جوړ کا او هغه کودا باندې دی یو بي له یو گزار ورکا دا بز په سلو کړو وهلو باندې قبول کما ګورو ایوب علیہ السلام شپږ د بر وشل کال ژوند با داغې نه چې کله پاشو ګورو د شام په وطن کې ایوب علیہ السلام په حران نکلی کې په حران بادشاہي کې دفن شلو دنه چې رستو کوم اولاد پاتیو هغه په حق لان د شریعت باندې روانو
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ رب الجلال جل جلالہ فرمائی خامخا پتا سبانی ازمائش کوما اگر با یا لگوی یا با یرد دشمن وی یا با تکلیف دا نفسی یا با ضرر دا بیوی. اللہ رب الجلال جل جلالہ فرمائی چاچی پا دی قسم سی ذنوبان صبر کا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شریعت دا مسئلہ دا گلو کہ نام کا ہر سمن عبادت گزار بھی خود مصیبت کا ان کی دا صابر سری دا حقا یو گئنٹے اگر مصیبت بانی صبر کولو باندی اگر تا حقا مقابل آوی کی چاگر عبادت گزار دم نمل آوی گی. ذکر فرمائی ان شکرتم لازیدنکم کتاسی زمادن نعمتن شکریہ ادا کئی زبہ نور سیوا کما او کزما پا مصیبت مصبر کن زبستاسو مر گرے مائے. اللہ رب الجلال ایوب علیہ السلام توہی کئی اے زما پیغمبرا دا ٹھیک دا چی تا تدرلی تکلیف رسیدلو تا تلو یا پریشانی در رسیدلا خدا زما دا محبت یو نیزارو دا زما دا من یو نیزارو دا دی امتحان دا پارا دا دی تکالیف دا پارا مانا او یو پیغمبرانو درخواست کرے خما دا تکلیف دا پریشانی ستا دا پارا خور کروا. گلنو اوریدونکو د مولانا احسان الله حسین صاحب په आवाज د ایوب علیه السلام کیسه سرته ورسېده او د دې نه پس د یوسف علیه السلام کیسه را روانه ده ان شاء الله زر براشي. د دې کیسټ او د دې نه علاوه د هر قسم دینی تقریرونو او د ناتونو د کیسټ لپاره د دکان پته یاد لرئ شیر ولی خان کیسټ هاوس کیسه خانه ناشاتا کباڑی بازار د جمشید ہوٹل د لاندی دکان نمبر اتم د شیر ولی خان دکان. اللہ ذوالجلال جل جلالہ درنگ نور بندگان دی چاہی دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا بندگی دا پارا ہر قسم تکلیف نہ برداشت کری دی پاگی بانی صبر نہ کری دی. دا سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی مبارک نوران دی دا اللہ رب الجلال جل جلالہ دا یو عظیم انسان دا یو معصوم واقعم اللہ رب الجلال جل جلالہ دا ہر معصوم دا زندگی یو جلکم اللہ پا قرآن کی بیان کر دے. گلنو دا شام پالا کٹیو بادشاہ دا ہر بادشاہ دب پہر طرف باندھ خورا دغه بادشاہ د زاسره او جادوگر ساتلو د پاره د دې ساتلو کو دشمن په ما باندې حمله کوي نو تب د خپل جادو حربي استعمالوي او وخت پیری دلو جادوگر بوډا شلو جادوگر بادشاہ تر وړاندې نشو د بادشاہ په دربار کې عرض کړلو چې بادشاہ سلامتا مال یو معصوم ذہین پکار دے جزدا دا جادوگری دا خبر ٹولی حقت و خیمہ پا بادشاہی کی ولی یو ذہین حلقو قتلو حقا حلق بابا جان راوست جادوگر تیکین اولو دا جادو حقا خبر بے و تخود لے دا معصوم بتلو رات للو دے بچی پا کملار رات للو دا حاغ لار پخوا کی یو جماعت خانوا یو عبادت خانوا پاگے کی بدا اللہ رب الجلال یو نیک بند ناستو او حاگے دا اللہ رب الجلال بندبا خلق تا دا اللہ رب الجلال وحدانیت بیانو لو دے اور راگے سوچو کراشد دی درویش او دی عالم او دی راہب بدی مجلس کی کینت دے سوئی دے چکل راگے او دا حاغی راہب پا مجلس کی نستلو لہذا حقق و حقیقت خبری دا حقی اثر وربانی وشلو دے یوری راگے راہب تکی نستلو و تو یوزم استاذ محترمہ رخو یو جادوگر لازم حق سرد جادو خبری دکوما استاد دی خبر یو ڈیلی اثر پا ما بالی و غرزولو
بابا جانا زدا نور خبر ہو دا نور تعلیم تاثر حاصل الغارما معصوم بچی جادوگر لنا وقت لاروی بشی اول دینا وقت کوئی لارکی لیٹ شما او چکور دبنا وقت لارو وطبویلز استاز لیٹ کما عمر تیرید دا اللہ قدرتن تگورا دا معصوم بچی پا کملار رات لو دا اللہ خم دغا مخلوق بچی پا کملار رات لو یورنی پا دغیلار کی اولو یا بلا پرتدا یا لیو دے یا مار دے ولولئ اشدہا پرتدا چی خلق دہاغی بلا او دہاغی مصیبت دا وجنا دہی بد دا وجنا ہاگی لار بانی تگرا تک بلک دغا معصوم حسب معمول پا دغا لار روان دے خلق وطوئی بشی مزا دغا بلا یا دغا دلی و دلوار تیر کی دے معصوم دا اللہ پا دن باندی دل اعتمادو دا اللہ پا خدای باندی دل اعتمادو دے ورکوٹی تیگرا آگستا اویویل کریما او دلوی خدای ندلو گیشما شان دلوی دے خدای دلو یدا کچر دا دی راہب دا دا وحدانیت استاد خدای دا تعلیم پا حقیقت باندی وی نزدا ورکوٹی تیگ گزارما کریمت پدی باندی دا بلا حلاک کا دا اللہ قدرتن و تگور چی حق ورکوٹی تیگ پا حق بلا باندی اولگی دن مردار شوا تسنشولا معصوم خود بوشلو چی دا خو حقیقت دے لیکن پٹول عالم کی پا تمام باشائی کی دا خبر اخورشولا چی یو ورکوٹی معصوم تگورا یو ورکوٹی حلق تگورا ابے پا ورو ورو چاچو بانی وحتی گا گزاریو حغلو یا بلا پی حلاکی گی دا خلقو پہرنو کی دا دی معصوم قدر پیدا شلو دا دنیا خلق بدا دا سلامی لرات لی رب العزال جل جلالہ دا خبل قدرت کرشمی دا بندگانو پلاس بانی سرگل لی اللہ رب الجلال دمرا کمال تو رسولو چی بیا بدا دا پدعا باندی اللہ راند جوڑول اللہ ببرگیان جوڑول ہر قسم رز بیماری با اللہ جوڑولا دا خبر استاذ تو رسیدلو استاذ اللہ پٹرو گختلو وہی بچی گرے رب العزال دل حق مقام در کچی دغ مقام اللہ مالم ندیرا کرے خو بچیا کہ ہر سنگ حال نغبانی راشی خو زمانم او زمان زاب بچاتا نخیر معصوم چی کل دا خبر غورید لا اللہ رب الجلال جل جلالہ قدرتن تگورا دا بادشاہ پا دربار کی او سڑے وغم پبرک دستر گبان نیڑندو آغا سڑے والا آگے معصوم تکی ناستلو معصوم تویے دما بشیا زپدوار استرگو بانی روغی ما تم دعو کا جزم جوڑ شما معصوم توی بابا جانا جوڑ زما کار نرے خکول زما کار نرے سترگی ورگول زما کار نرے زبدعا کوما وچی سترگی کم رب جوڑی سترگی کم رب ورکی که پاگی ربانی ایمان روڑی نو دعا در تکوما اگر چی دی خبر تکل تیاشن ایمان روڑو رب العزال والسترگی ورکی ہم نشین بادشاہ چی کل دا بادشاہ دربار تلارلو بادشاہ دا خپل وزیر دا ہم نشین روغ استرگی اولی دلی بادشاہ تلتا پوسو کرلو چی دا استرگی رب العزال جل جلالو استاسنگ جوڑ کی اغوات ویو معصوم دے دا دعا ببرکت بانی لا یزال لا زوال او حقا خودے چی اگل زوال نشتا زحق رب جوڑ کما چونکہ بادشاہ دا خدای نہ من لو اگر پل ہم نشین رئیسار کا اگل سزا ورکل اگر وط معصوم خود لو بادشاہ اگر معصوم رو بل لو اگر معصوم ازان سر دربار کی کینو لو وطوی بچیا
تا پا کم ربانی ایمان روڑو لو ما پا واحد لا شریک ربانی ایمان روڑو چھ پاگل کی حس قسم لم کمزوری نشتا بادشاہ معصوم توئی داغ وحدانیت پریدا غوت جواب ورکی بادشاہ سلامت سمرسا دئی داسی خشتا ربو بادشاہ چی چاہتا ملو شنو حغل پکا دی چی درب بندگی پری نگ دی بادشاہ والا سزا ورکل چی ماتا بسڑے خائی چی چا دل دا سبق در کرے دڑیرو سزا گانو نباد دڑیرو تکالیبو نباد دڑیرو صدمو نباد دڑیرو پریشانو نباد دڑیرو سختو نباد معصوم بانے چی کل تکلیف دا حد نسیواش پریشانی پی دا حد نسیواش لا نو دڑیری مجبورین و تخبل استاد خود لو بادشاہ سلامت اگا استاد ایسار کا فوج ورپسی اولی گئی نوکران ورپسی اولی گئی اگر راہب میدان ترو بلو اگر راہب توی چی او راہبا تدا کم رب خدای منی وی زدلا زوان رب خدای من ما وی دا دین انکارو کو انکار نشم کولے وی زبدی پس منزبانی سری کما راہب و توی زدا اللہ رضو الجلال جل جلالو پمین و محبت بانی ہر قسم سختی تا تیار ما گلن چکم ٹیم دے دی خبر تا تیار شو بادشاہ ارڑو غختلا او آغاری والا پسر بانی کی خودلا او ترنم و مبارک پوری پمیز بانی سرکلو کلچی حق راہم شہید سلو بادشاہ اعلان کو چی دا معصوم دیو غرسو کی لبو دی کہ دا اللہ وحدانیت پری خوندلو دا اللہ بندگی پری خوندلا او زما باشی تسلیم کلا رای ولی زب ولا خشت دے ورکما او کہ پری نخودلنو دغر دا سکینے لاندی اغرزوئی بادشاہ سلامت خپل نوکران ورسرک بادشاہ ورسرک خپل غلامان ورسرک نوکران ورسرک دا معصومی دغرسو کی لبوت للو کلچ معصوم دغرسو کی تو رسیدلو درخواست گئی کریما دلوی خدای نبی لگے شما زما دا پارم تکاوی اے زما کریم زما سوال تورا رب العزار پخربانی طوفان راوست زلزلی پی راوستلا تمام دشمنان اخکت گزار شل او معصوم دغر دسو کی دا پاس روح پاتی شلو کلچ دا دغی مصیبت نرا پارغش دیار آگے دا بادشاہ دربار کی ادری دو بادشاہ نور نوکران ورسرکا چی دا معصوم پا کشتائی کی کینوئی او کشتائی بیا گلولو چی کم ٹیم کی دا سنجل لو رسی کد دا اللہ وحدانیت پری خودلو دا اللہ مینے پری خودلا نمران سر واپس راولی او کچر دغی نمنن نسنتے گزار کئی معصومی پا کشتائی کی کینولو چی کم ٹیم کشتائی دا سنجل للا معصوم درخواست کئی کریم نتمی مر گئے شاہ اللہ رضو جلال حق کشتی دری وڑی کرلا تمام دشمنان لالی عبوت پریوتی دے دیو کشتی پا تخت بانی یا پا حق کشتی کیا دڑشیوی و آیالوا کا دڑشیو پا تختی بانی راگے کروگا پاتی شیو پا کشتی کی واپس گلولو راگے دا بادشاہ دربار کی ادری دلو بادشاہ تو یو بادشاہ سلامتا ستا یو قسم حرب پا ما باندن چلی گی لیکن ضرط یو لار خیمہ ما بپیو مقام بانی ادرے غشے بلا راوالی او حق غشے چکل پلند باند کی دی او زما پا طرف را گزاری نو آواز دکے چی دا حق لوی خدے پر نم باندی گزار کو مائے کل چی دا غشے پا ما باندی لگی زب پس مکارا پریوزم زب دا دنیا نل آسمان گلنو بادشاہ شکل دا عمل کر دا علاقی خلق تپت حقیقت معلوم شلو دا علاقی دا بادشاہ طول خلق مسلمانا شلو اگر دوران کی دا ہر چاہ دا خلین دا آواز بورتا شو نارینو زوانانو بڑاگانو زنانو بدایو آواز کولو آمنا برب الغلام آمنا برب
دا تمام خلق علاقے خلق